کله لاهور کې کله پېښور کې چې خپه کېږم د ملتونو پناه کېږم زه یم د ټرک ډرایور چټپټه ما تا ته ویلي دي ګوره تا هغه بل ته ډېرې سټپې ته پاتې ته پوه شوې او روان یو پیرې له پوه شوې اله اپټ استاد روان دی خیال کوه ښه سلام علیکم اپټ استاد څنګه یې وعلیکم سلام په خیر جوړ خوشحاله ټیک دې خوښې مړه د دې ادارې نه څه جوړ کړي دي یاره اپټ استاد دا دې کار دی په که نه قضا کښېنه ما ته شلو کسانو وویل وایي پیسې زیاتې د هغوی نه دي او د لرګو والا نه او دا وګوره ټول دې باد کړی اپټ استاد خبره دا چې ته ما خبره خو واوره کنه مصیبت ته دې په حواله کړې دي او دا مصیبت دی نو چا د باندې خر نه چلو او ما د هغې د هغې د دال کړو یاره اپټ استاد والله نو ستا تاسو خوله کې دواړه د وجلو قابل یې او تا خو د مې مچې دا چټ ګوره دا له لاسه ټول کار ګوره کړه. چټپټ دی که نه نو دا دې کار دی ګوره تا مصیبت استاد ته په حواله کړي نو دې باندې نو ته پورې طلاق باندې یو مصیبت خو رادغې نه پټه ګوره بیا به ګورې سپینه ګیره میلانو خو ستا ډېر احترام کوم دا دې لارې له بلې نه روان یم روان یم او بده ته دا بیا به وروسته ماښام حساب کتاب کوو موږ د پیرې له ځو دا پیسې ټول کیش راوړه غواړې پړې له مرۍ کې چې مراکات خلاص صحیح ده لکه شملې اوس کام خواتې شملې نه. خیره چټپټه چیره دا مخوګه ته خو دې مخوګې ته وګوره په دې ډن کې دې مخوګې ته وګوره الحمدلله مخوګه دې الله حسن را کړی دی مې نصیبه چا بد قسمت لري ته ته وګوره دې به پیدا عقل پکې بوټي درته الحمدلله او نو مې ولا عقل خیر عقل ما کشتري او کوم دې دې ماشي او خشهري مې تا یې نصیب خان یې خېدې د څه نصیب دی دې ټول خلک دې غرق کړه یا خدای بنده که به سر من بیدار دی رحمان بابا یو شی دی وی عقل مه غواړه بخ غواړه رحمانه عقل مه غواړه بخ غواړه رحمانه او عقلمند د بختورو غلامان دي خو ما ته راته ډېر ښه ډېر ښه نصیبه وایي په نصیب زورور دی ښه دا ځان صحت ساته وایي په نصیبه به مې پرته وه په نصیبه به مې پرته وه ما به د داسې خلکو درته نه کاته نه ښه نو زما در له خو دې ځان راورسو نه کار تا خو هغه نور غړ که په دې نصیب باندې خو ګورې ما ته به دا خولې چوکي چوکي نه ښه مرحبا نصیب یې ورکړی دی خو صحیح نصیب دی نو مې ولې عقل یې او عقل پکې پوټی نشته شکر دی هر قسمه عقل لا تشته یو قسم مسلم را باندې راځي عقل په عقل ځای کې استعمالوم یا عقل خانه او نصیب خانه بې خوندو بې نمکو یم تاسو دلته ناسې او شرافت خان څه شو هره نه درېیمه څلورمه ورځ ده چې روک شوي دي بې خوندو تاسو خپل پلار پسې نشئ ګرځېدي رضایت ټولو چې هغه اوس کور نه کښېني او د کور نه یو شګر کوي چې وځي نو د موږ د کم ځای نه راوځو بیا لاړ شه پسې چې ته ګاډي نه والې کمزور یې نظر یې نه لګي نظر خو یې نه لګي دا خو خلک چې نظر یې نه لګي کله په ټپه باندې کښېني چې هغه کې پخپه کې دی چیلې هډوکې دی هغه به په کم ځای کې ګوري بیا دا چې کم دی که نه شیطانت نیکه تم دوا کوې بیم دا چې هغه تاسو ته څه پرېښودي دي هغه دي بیم لاړ چې نیکم پلار هم راولې خدایه زما مازغه خلکو پلار هم راولې پایې عزت کې خپل کور ته راولې خلک پره پورې خان دي پاسې راوې ولو خو زمونږ په کور کې عاشق شیطانت شروع دي د دې مین جن له زمونږ د کور خلافت دي او بیا رضالت دی خوله دې ګونګه شه خوله دې ګونګه شه
بهم رضالت خو داسې ښځه ده چې ستاسو کور یې راغونډ کړی دی او دا خلک اوس له خیر چې راټول کړی دا که ورانه ولې نه څه به پې کوئ یمه چې لکه پوګ سپیره کیږي الله تخمې د دوی نه خلاصه کړي دا لسه تجربه پټې دی دا خو مې په نصیب ورسي که نه دې کار خاص هم نور څه نشته منګکان وکړه منډې وي داسې کار وکړه که نه چې دا ګاډی ما ته پرېږده ستا داسې مازغه دي هسې مخکې کښېنه هلته وره هلته وره ستا د چل درځي نو ما به ورته پرېښي واوړل تا زه به ورته کښېنم دا ستا پکې ما خوږ اکثر نه خري بشترن کې که نه ته بېغمه شوه شپې ما یې کنې پر وړونو ګرځولي دي ښه بیا به پکې خبرې نه کوې چې ریوري کې خبرې ما نه کې خورې ښه او دا ته به خیر کړې خبر خوا به ګورې چې تا چل درځې که نه نو ما ورته پرېښي که نه چې اوس ما دې طریقې ښه ډریور دې مه که چې ریور دی ته ما ته پرېږدې دې څنګه چلو ما ښه تا ته پرېږدم کښېنه راځه سټارټر به څنګه کښېنه پرې کښېنه ته کښېنه اوزه زه د ستا باندې کومې دا اوس نه پلیتوم کښېنه هلته خوا مړه ته خو یې هېڅ بل نه ته نه یم تا باندې چې یم دا چا در باندې عقل نه مېښی دی که نه ډېره غټه غلطي کړې ده دا ګیر خو دا به د پیمان تېر پسې درځم دې خوا د لاک داسې ووایه که نه د چل دی نه درځي ګاډي ته ناست دی دې پرېږدي وایي شرافته ته یوازې رالې ودی څه مطلب وایي دوی څه مطلبه عقل خان او نصیب خان مې راپسې درلېږلي مې پلار هم ورک شوي دي وای 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 همق رضالتي او د رضالت کارونه کوي د خدای بندې تا ته خو ما وویل چې زه ځم تبلیغ کې 3 ورځې ولا نو ته پوه نه شوې وایي نه یم په مخ خو دې ښکاري نه نو دا په مخ نه ښکاري دا په لکې ښکاري په لکې ویم یا لاله د دې هلکانو به اوس څه کېږي هلکانو به څه کېږي ها. دوی خو ګوره خري دي که نه ګوره دوی خو عقل کار نه کوي که نه نصیب خان او عقل خان اخو د خپو نه والی سره پورې خري دي داسې کار وکړه وځه شابه دا په منډه وخېږه او وځه شابه 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 چې ویې ګورو په غم دې والو رضالتو چې اوس په غم نه ګرځو وای شابه 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 دا چې دوی شرافته ویم الله دې خیر کړي چې عقل خان او نصیب خان به کوم ځای وي زما اوس به یې کنې پلار پیدا کوو هلکه خیر کوی مې د الله د نومه زار زما د الله په قدرتونو بچې کنې تا نه خو ګاډی رو په دغه یو لړۍ یو ځای ور مخامخ کړو بېغمه شه ښه کاکا یا ګاډي ولا خیر نو په لاره کې یو ټولې دي سلام علیکم هلکه استاد خیر خیر دی ولا ګاډي هلکه دا خوله دې بنده کړه دایمه هغه حاجي صاحب دی السلام علیکم خلک یې په لاره کې نه ودرېږي خیر دی دا اوس یو بل وټول دا پاکستان دی یا الله ته پکې خیر او برکت واچې یا الله خیر مړه به شوې مې یو د الله په قدرتونو روان دی دا ګاډی پخوا به یو دلیو چا به مړ کړو قدم په قدم دلګان چې کوم به وجني یا الله خیر مخکې کله که څنګه یې والم یا الله خوښې هلکه په مزه ده په مزه ده دا ټیپ پلې پکې لږ لګولې وې که نه سپیکر پې نه وړکړی یا چې په دې باندې کوم سپیکر وچلو صرف د مړو ایراني پکې نو خوښم د سرکار نه دي خبره ته نه کومه دا د حاجي خبره ته کومه د حاجي لپاره که نه داسې اعلان وکړو خدای پاکه مو بخښه زمونږ پلار د کور نه تنګ دی نوم یې شرافت دی خو شرافت پکې دومره قدر نشته دی روک دی که چا ومونتو ځان سره کور ته بولي ډوډۍ نه ولي والسلام او دا ټوک دي چټپټ دا پکې ټوک راړل خدایا پاکه اے بوډا سړی اوس پرې په تخته کما دا خدای ظالمه زنانه سره وای کوشه چټپټه څه وي وای کوډه ځابا السلام علیکم جی وعلیکم سلام ولې وړه یاره جی لږ راکوشه جی در کوشو لکه ورکو لکه پسټلا کو لګي
याला कदा तशल्ली साने रुकची कोणी त्यांना पत्रकार माने करे استاذ لا خذ خوشاله كا وداس كان كان زمان شرابات بي او دا ما سلك بدا زمان خودا رزايلته هذه ما كيزورو خشوبا وزمان نفس غرزيدل وشي پیدا شوما اوس به زمان روتي چې سبا کوما دارا دوا رزالتي لا كانوا تلونو وی الله دې خله میراته کا یم دا زما رور دی د زامن دی عقل خان او نصیب خان نمونه دی او خلک ور داسې کاري رسالت به نه وي خلک یې خوري خو خله دې به ماتي ګنو د سوکم چې زمانوم نه مصیبت خانه چې کوم دې ته موږ مصیبت نه جوړیږي چې نوم مصیبت خانه دا ما غاړي چټپټ دا ما چاګردي نو دا کارو کې من ته راخیږي نو رضالت پکې من کې کینه اځ نه چې ورته شرط پچار پیدا کې وی الله دې خله خورې کا زه بل مسکی کینه ما یم دا قسمت پورا براو کې کوم ته بل تکسیټ کینه ما خدایا پاکا دا څه کار چې را دې تاسو پکې را دې زما خو خو ډرایوینګ دی کینه دا شرافت ورخیږي سبا کبا خیا دې مخکې کینه یو پټارین خدا دا خله خورې کا دې ترا کا دې فریدا بابا مصیبت باندې شکونه مګاره دا هټو ما خو نه اخلاص کا خدا شرافت در کوشش زالت کنه نو په ایمان چې ګولا کونټه باندې موږ خو ماتایي کا بارو خیجت بارو خیجت اسی یو خبر د کومه ما کې دون عقل دی کنه چې دا ګاډي ګورې چې کوم انداز سوچلم ما ته پته لګي هم دومره ډېر عقل دی چې په دې دوه داړو دی را بېدېدی دی مخکې خیر کوه ظالمه اوس مطابق سلامونه تا ته پاتې شو ته ته نو ټولو ته ولاړې اړیکه مو پیدا خو کوم چېرته شه اړیکه پوندې بچوا عقل یا کشتل आवाज باندې کې خاطر نه شری بیا اقواسه انا دا خو بې عقله دی بیا کله باندې غفلاري خاق او ناس ته اقواسه يلا خير اقواسه لك قنار كان بقنار خدای ظالمه لا اقول لا ربتي تباشي يا الله كم يا خلق يا كده ما بتاخذ مني ده اللي خدعني انا كده خلي منزل يعتمد جمعه دا ټکاړي کنه چې زه خو روان یم پیریلا ها پیټ وی نو رضالت او شرافت تاسو مو پلان بسنو یو خبره کوم استاد کنه جی نو به خو ما دی ویا چې دا ګاډي اچای دا زما استاد دی اپاټ استاد ها پاتې استاد ها خان دا دوی کنه ما زموږ اوس کم دی پیدا کیږي دا خیره دا زامن دا د کاډې بس چت روان به و پټې نو ما ته په دوربین کو ما ته نه تا هغه چټپټ چې کم دی هغه سپیمو دا سونګ لګ ډیر زیات دی نو هغه په سپیمو باندې پر ډایرکشن والی کیږي پیدا کیږي یاره مصیبت استاد یو خبره تا کومه او ارسي کنه زمون کې خیر پیدا شو کنه دا کوي دی په ما ته ها دی په ایمان دار دا سر نو پاتو جوړو څه څه بیا بیا لا تا نه د پلار تاسو کې استاد پلار سنم دی ما ته وی شیطان ته یو ته شرافت او بل ته رضالت بیا بس تاسو ټول قومي خلافت یا دا څه کوي استاد خبره وره دا بس پیره در روانه کنه په شمن نمونه کیو بیا مې استادي یم د ما د پلار نه بچا کلی کې خاطر ورځ نه شول دی هر سړی به ان خلول او جګړه به کولې هغه ته شیطانت ځکه دی اوس ته راځي ته یا الله دونه څوک نشته چې ما ته ګاډي ودري او زه پکې وخېږم ما ورسوي هسپتال ته یا خدایه څوک راولې ربه لرونه زما په زوی را ګاډي والې دي او ما ځان سره وخېږم زه ځم هسپتال ته ستاسو به ډېره مهرباني راځه پر پچک کینا د ماشوم دی را سره مریض دی ورسره شاته به کینی خیر دی زر دغه استادو حاجی خان زر دا ماشوم هسپتال کې دی یاستا پر ځان ودی نشي نو بس زر به ورسوه یا الله یاره دا څه کاري مصیبت استاد لیکچر ته واده ولې ټټه ولې کټا نیولې دی نشته خو څه د سماعتي کوم دا ته وې پمزه یا داخل بس او ته سمارټ کې
خدا کوشا رضالت را دی خواګه رضالت په ما سره کوزیږي یا کوزه نه رضالت را دی خواګه رضالت ته دلته کینه بار نارینه نه نو ګورې تم را کوزه خوري به لګي اوچې ګرمي ده خلکو ډېر خیال ساتي نن سبا ګورې خانه ډېر ګډ وډ دي رضالت دلته چاخټ کې کینه زمانه لري ټرک نوم دی چاخټ هذا سیده زه پکې ناست یم چاخټ کې کینه دم ډېر ټوټېږم زما ده کنه دا خو پخوانی شي پخوانی زمونږ د وخت کوم وخت ځای کوم دا ما څنګه غشتو ما دې چلوي دې سم بیا په رو ګورې هر څه دی والي دي ښه دا چې کار کوي کیو خو هم دې خو لري ټیک ته دا ته ورته دا ته پکې کینه دا چاخټ کې رضالت دنه کینه ها واله کار دې ما پټه واله دا دې کارو کا مونږ نه سړی ځا واده ما پیټ وی او ګورې چاخټ نه لقیرونه لقه ته ګورې دا ګاډي شو کی خو کینه واله ما پټیټ باندې کینه نه تو شالتا زما عقل دعوی کنه چې دا سړی خطرناک دی چې تا نقصان رانه کی هم پیسې دي په نصیبونو باندې پیسې دي کېږي ښه چې په نصیب کې روسي که نه حق به کېږي خو دا ته د الله د رضا لپاره کوه دا یو نیم کاره کاکا څنګه اخی خی مزویا تاسو خی خوا بس خیو دا ته وایه دا ته کوم دی زه د تورمزو یم ولا شکل خدا کې ملاویږي ما کړه بره باندې نه زه د تورمزو یم و تورنتو کې اولادونه بدرنګ ما نه ولیدلي نو بس دا خو پکې راځي د الله پیدا وخت نو دا خو خبرې ټکله دې ولیځه نو ما قد نومې درباندې ایښی دی خو څه پیدا دې ترې وانه اخېسته ډېر کمعقل یې ښه نو دا ته وایه چې ستا نصیب ښه دي نو ته ماته خپله یو کارنامه وښایه حلیمه ما ته چې هسې څوک ګوري که نه هسې نه خوشحالېږي زما نسې نصیب دی ښه او داسې سره مې دی نو ته خو دې خپل پکول ته وګوره منه نو دې عقل ته دوا کوه چې زه یې کوم دي هر ځای ته بوځم او څه نقصان نه راځي دا زما د دې مزغو کار د عقل خان ته دوا کوه نصیب دې د خو دی نصیبه چې کله ګیر شي که نه زه به درته بیا ووایم که دې بل ځل نصیب وي که نه داسې به مې را خوله والي ښه یې چل پټه تاله چل درځي بهم څه تیله روان کا چا کنه ما سره کوئی ټیم نشته د بلارې د کومو کارخانو ته مې هغه ډېر سپیډارانو غټ ټرک ورته بلې وډرونې پوهېږې یاره مصیبت استاد زما یو خبره وره همدا خبرې پیدا دا راته وایي چې مزدور به که څه ښه پاتې کېږي که نه دا دې پاتې کېږي اوله وای چاخټ قرآنه چا روانه که هلکه چټپټ طلاقه زما رضالتو هلکه طلاقه وډرول عالمه تباه کې مې خدای عالمه وډرېږه دا ټول کار د رضالت دی زما رضالتو وی رضالت پکې یا خیر پر ورسي که دا به څه کېږي استاد مې نه ودرېږي طلاقه چټپټ وډروه استاد مې ودرېږي طلاقه وډرېږه لاړه راشه دا ټول کار د رضالت دی شرافت ونکړه راشه ودرېږه کاکا ها یې ماشوم دی پیمپر اچولی سپین شو او زه پیمپر خو مې ورته اچولی اچولې ورته او بیا به تا کړي د مشرانو خو لږ خاطر کوې که نه نو خاطر باندې وکړم خو چې کومه ته سپین شو ما چې چا وکړه که نه د تا کې مې سره لوکیشن نشته یاره که دا خپل ګیر بند شو مړه تا باندې ما قل نه بیخي دی دا ګیرونه لږ سمه ښه که نه د سړي بچی شه دا ګیرونه لږ سمه ښه چې نه شي چې ولې خو ما دې پرېږده که نه چې زما نه بوده ده نو ولې څه چل دی د دې مخوکې نه دې رانیسمه چا ته وې تا ته وایم ته دې سایډ ته ودرېږه څه شوي ګیر به څنګه اړه ګیره څه شي اړې ګیر به داسې اړه د سپېر نه ولې راکړه چا ولې راکړه ما خو دې زه کله چا ولې راکړه ما کوس په هسپتال به یا نارس یا نه مونږ کوزي کوشا دې کې ته نه دیږي کوشا من حسین چلا کله ځکه به کوم کوشا ما نه کوزي
بس دې کنه کثیر دی کنه د خدای ځای نه په غیر دی د خلاصې څوک نشه پلار ګورده چې شرافت تا دې راځه موږ واجو خوړل هغه دې غیرت په ځای دی يا تمام ګورې مانچه رزالت وګوره ايوه يا كوسي ودي دا ودي خیداب دې وته یا کوڅه چلاقه را سره اخلاص کم ترا کوڅه ايوه باشا ترا کوڅه دا ساده میوسا ترا کوڅه دا قدرت تبا برباد کم یه تباشی من بتاوا یا خو مالا چاخت تبا برباد کم میره نا ټول رضالت ساکارو شرافت او رضالت بلو شوی يا خبرتك تباشی وجه چني درسنه ميشه وكذا يا ولد استاذ ما کار نه ساكرني تا ته ما نه وی چې ګاډي له به ګوتې نه وړې دا خدای الله طرف دی تا به زه هغې بل اسمان ته بیا خېږم چټۍ ته ښه بره وخېږه شابه چټۍ ته خېږه باندې کا چټۍ ته خېږه شابه مصيبه استاذ يم بلاوه وبركات مصرينو او دا رضالت او شرافت په خدای خبر جدوانو څه کړي دی خېږه دا بله لسته خېږه شابه څه رضالت هم را سره شروع کړی دی ای خدایه پاکه څه چې دې پکې راوسته ما ته چې تاله چل نه درځي ما دې پرېږده تا یې کوم ځای دي ما دې راځي که نه نو خو دا به نور نه کوې غواړې خم په ما ته خو دې شیشه کې ګورې داړو ته خو دې ته ګوره ته ډرایور ښکارې کله نه په سټیرینګ کې داړې ونښلي کله دا په مړه خو به سیس باندې درې مې دا مړه خبره وکړه داسې کار کوو که نه چې دې ځای کې ورته کښېنو ښه زه به لاړ شم هغلته به کښېنم او ته دلته کښېنه ښه دا عقل نه مې درمناسي شرمولی زاري ده خو د نصیب نه مې په تا باندې ته نصیب ګل نیمه شرمولې دي ښه نصیب دې نشته خو داسې کار دی هغلته کښېنم هغه ونې سره ښه ستا په شان ضرور د چي که نه د قسمتونه او نصیبونه به ټول خرابي ښه ښه نصیب ګله دا خولې دې خوا که ښه داسې کار دی که نه نصیب ګله دا پردې علاقه ده که نه او زه د حاجي په شروع کې مو پیدا مې نه کړو خو لږ یېرېږم نو داسې کار کوم زه به نه هغلته کښېنم زما نصیب د ښه دی زما نصیب نوم دی نصیب دلته به د دې ګاډي زغم وکړه هلته ملته مه کښېنه داسې کار دی که ته ورته کښېنې هلته کښېنه پته هم نه لګي ګاډي ماډي را باندې راغی ومې چکوي زه به لاړ شم هغه ونې خوا ته به کښېنم په ما ځان ګران دی ښه نصیب ګله زما نصیب ښه دی زه به د دې سړک د پاسه سم یم ما ته به څوک بریک والي خدای دا وانه مخوک ولې اخوا کینه ولاړ یم کنه بوتل په شان مخ میرات کفه شرکشه زما عقل دا وي چې همدلته به زه کښېنم زه به محفوظ پاتې شم او دغه بل چې خو چې کوم دی ځان نصیب هلک زما قسمت ښه دی او زما نصیب ښه دی دې همدغلته ښه دی دا او دا ګاډي چې خراب شو دې سره به کوو شو خو زمانه وی الله شته زموږ حفاظت به کوي کښېنه ما پسې به نه راځي سمله ته ما ته خپله توره وښیه دا نه مې زمانه شرمولی دی چې ښه ده زما نصیب د ښو دی دومره به راته څوک ودرېږي په دې لار کې زه ورته لارې پروت یم دلته کښېنه دغلته سمله خدای رباندې د غټ ګاډي راوایي چې چرمخکۍ دې نه جوړه کړي سوځه زما دې ځوانۍ ته تاسې نشي ټینګېدی سول یو بچی ته چې په چارکولو پروت یي هلې که د سړي بچی زه که پسې درې یم دې ډاګې درې واړمه زه ته ما له ګوتې راوړه تیږې مې نه یار په ما خوږې لګي بریک سره مې ډبل اټاري لګي یا یو کلی خوخي کنه استادو دا بیا مې کړی باید زو ویم وایه ارشاد او راشه چې باڼه ته لوګي د ځوانو سترګو کړم راشه چې باڼه ته لوګي د ځوانو سترګو کړم بیا خو د صحرا سپېرلو څه پته نه لګي دا دې ته وایي دا دیګ نو څنګه رضالت لالا مې لاړ شاعر شو او استاد ویل خو به ته کومه خیال کوه په سړک باندې ډېر او لږ دا څوک پکې پروت دی ګاډي ته ملاس دی ارے داجی عقل یې تخته کړو
امدادي مصيبته دا ټول کار و د رضالت او مساغر راغی پټه